غوره لوبغاړي په توګه ګیان امازون اتلولي ته ورسوله. د کابل کرکټ کمپلکس ته 2 نوي لوبغالي خو لوی لوبغالي لا هم له پامه غورځېدلی او د هالنډ کرکټ لوبډلې کپتان له دندې استعفا ورکړه. د ګلوبل سپر لیګ په لوبه کې د ګیان امازون لوبډلې د سان فرانسیسکو پر وړاندې په 6 منډو سره بریا خپله کړه. د اتلولي جام پورته کړ. د افغانستان مخکښ ټولچاري محمد د ټولو سیالیو غوره لوبغاړی وټاکل شو چې نوموړي په ټولو سیالیو کې 53 منډې او 10 وکټې ترلاسه کړې وي او د خپلې لوبډلې په اتلولۍ کې مهم رول لوبولی و. نبي په پیلوبه کې که څه هم د توپوهنې پر مهال یوازې 2 منډې وکړې خو په توپ اچونه کې ځلانده لوبه وکړه چې 2 وکټې واخیستې او د سیالي لوبډلې د بریا هیلې یې مړې کړې. بل افغان لوبغاړي رحمان ګربز په همدغه لوبه کې یوازې 8 منډې ورکړې او وسوځده خو په پای کې د بریا جام د محمد نبي، رحمان ګرباز او نورو لوبغاړو لخوا پورته شو. افغانستان کرکټ بورډ د کابل نړیوال کرکټ کمپلکس په احاطه کې د 2 او 3 لوبغالي د جوړولو لپاره ملي رقابتي داوطلبي اعلان کړی ده چې د خبر لمخې وړ ساختمان شرکتونه کولی شي د پروژې اسناد ترلاسه او خپل غوښتنلیکونه د اګست میاشتې تر 12 نیټې پورې وسپاري. په داسې حال کې چې د 2 نوو لوبغالو د جوړېدو هڅې پیل شوې دي، د کابل نړیوال کرکټ کمپلکس اصلي او لوی لوبغالي لا هم د جوړېدو له بهیره پاتې دی. د کرکټ مینوال هیله لري چې د فرعي لوبغالو ترڅنګ به د اصلي نړیوال لوبغالي چارې هم ژر پیل شي څو افغانستان د نړیوالو سیالیو د کوربتوب لپاره لا غوره اسانتیاوې ولري. د هالنډ د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر سکاټ ایډوارډز له نږدې 4 کلونو مشرتابه وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي ویلي دا پرېکړه یې د لوبډلې له روزونکي او مسؤلینو سره تر سلا مشورې وروسته کړې ده څو له دې وروسته د یو لوبغاړي په توګه خپلې لوبې ته بشپړه پاملرنه وکړي. له بل پلو د هالنډ کرکټ بورډ د نوموړي پر ځای باس ډیلیټ د لوبډلې نوی لوبډلمشر ټاکلی دی. ډیلیټ د ایډوارډز د مشرۍ ستاینه کړې ده او ویلي دي چې هغه لوبډلې ته باور او د بریا روحیه وربښلې وه. ایډوارډز د 2022 کال له جون راهیسې د هالنډ مشري کوله او په همدې موده کې لوبډلې غني تاریخي بریاوې په برخه کړې. هالنډ دا مهال د نړیوال جام د 2مې درجې سیالیو په جدول کې 2م ځای لري او د 2020 نړیوال جام د غوروي پړاو ته د رسیدو قوي چانس له ځان سره لري.